السلام علیکم ورونو. هیله ده چې روغ او جوړ یاست. لکه څرنګه چې مخکینی ویډیو کې موږ ریاضي، حساب، عدد، د عدد اقسام او د اعدادو طبقه بندي وپېژندله. نن موږ راځو څلورګونې عملیې یعنې 4 اپریشنز پېژنو. څلورګونې عملیې یعنې جمع، تفریق، ضرب او ویش. اول راځو جمع پېژنو. جمع یعنې ایډیشن. جمع په لغت کې یو ځای کولو ته وایي او په اصطلاح کې د همجنسه شیانو یو ځای کولو ته جمع وایي. اوس یې په مثال کې واضح کوو چې جمع څنګه کېږي. موږ سره دوه عدده دي، 30 او 40. دا د جمع علامه ده. دلته 30 جمع 40 مساوي څه؟ لکه څرنګه چې موږ پوهېږو چې 30 هم دوه رقمي عدد دی او 40 هم. د 30 صفر رقم صفر یویز رقم دی او په 40 کې هم صفر یویز دی. په 30 کې 3 لسیز رقم دی او په 40 کې 4 لسیز رقم دی. نو لومړی راځو لومړنی عدد پورته لیکو 10. اوس د یویز رقم د یویز لاندې لیکو، لسیز رقم لسیز لاندې. اوس لاندې 40 لیکو، خو د یویز رقم یویز ته لیکو او لسیز رقم لسیز لاندې. اوس دا جمع کوو. جمع به یې داسې کوو چې د ښي لاس طرف څخه چپ لاس طرف ته راځو، یویز رقم د یویز سره جمع کوو، لسیز لسیز سره، سلیز سلیز سره او داسې نور. صفر جمع صفر مساوي صفر. 3 جمع 4 مساوي 7. یعنې 30 جمع 4 کوو. لکه موږ سره دی 2550 جمع 350. دا 4 رقمي عدد دی او هغه 3 رقمي. اول لومړنی عدد خپله لیکو پورته. دویم عدد 3 رقمي دی، نو د یویز رقم یویز، لسیز رقم لسیز لاندې او سلیز رقمي سلیز لاندې. زلیز نشته نو زلیز ځای خالي پرېږدو. اوس یې جمع کوو. 6 جمع 0 مساوي 6. 5 جمع 5 10 کېږي. ما مخکې خبره وکړه چې په 10 کې صفر همدلته پاتې کېږي او یو حاصل ته ځي، خو چپ طرف له به بل عدد ته حاصل کېږي، بېرته به په هماغې عدد نه راځي. 5 جمع 1 6، 6 جمع 3 9. 9 جمع 0 مساوي کېږي 9. 9,906. بل مثال ته راځو. 5,550 جمع 9,999. دا هم 4 رقمي عدد دی او دا هم. لومړنی عدد خپله پورته لیکو. دویم عدد یویز رقم یویز، لسیز لسیز، سلیز سلیز او زلیز د زلیز لاندې لیکو. اوس یې جمع کوو. 0 جمع 9 مساوي 9. 5 جمع 9 مساوي 14. یو حاصل 1 او 9 لس او 15. لس او 15 15. یو حاصل 1 او 9 لس او 15 15. بل عدد نشته نو 15 په خپله لیکو. یعنې 15,549. اوس راځو په جمع کې خاصیتونه مطالعه کوو چې کوم خاصیتونه په جمع کې شته او کوم نشته. اول موږ سره دی تبدیلي خاصیت. تبدیلي خاصیت. تبدیلي خاصیت لکه که A جمع B مساوي C شي، نو B جمع A به هم مساوي کېږي C سره. اوس په مثال کې واضح کوو. لکه موږ سره عدد دی 9 جمع 4 مساوي 11. اوس که د 4 د 9 ته راولو 9 د 4 ځای ته ویسو. لکه 4 جمع 9 مساوي 9 جمع 4 هم 11 کېږي او 4 جمع 9 هم 11 کېږي. بل مثال کې بیا واضح کوو. 11 جمع 5 مساوي 14. اوس 11 د 5 ځای ته وړو، 5 د 11 ځای ته، جواب کې فرق نه راځي. دا هم مساوي کېږي 14 سره، چې دې ته په جمع کې د تبدیلي خاصیت وایي. دویم خاصیت دی موږ سره اتحادي خاصیت. اتحادي خاصیت. اتحادي خاصیت کې کچېرې موږ سره ډېر اعداد د جمع په حالت کې وي نو موږ اتحادي خاصیت استعمالولی شو. لکه A جمع B جمع C مساوي کېږي D سره. که A جمع B موږ اول دا دواړه عددونه جمع کوو، A او B جمع کوو، بیا یې C سره جمع کوو، بیا هم جواب کې فرق نه راځي. او که A جمع B جمع C اول B او C جمع کوو، بیا A سره جمع کوو،
بیا هم جواب کې فرق نه راځي. اوس مثال کې واضح کوو. لکه و جمع څلور جمع څلور مساوي کېږي و جمع څلور 11 جمع څلور 15. اوس زه راځم اول و څلور جمع کوم. بیا ورپسې و جمع څلور 11 جمع څلور مساوي کېږي 15 سره. اوس زه راځم اول څلور او څلور جمع کوم. و جمع څلور جمع څلور مساوي کېږي و جمع څلور جمع څلور څلور او څلور اته کېږي نو و جمع اته. و اته چې جمع شي 15 راځي جواب. نو دلته هم 15 جواب راغی، دلته هم 15 راغی او دلته. نو په موږ اتحادي خاصیت کې موږ داسې مطالعه کوو چې که چېرې ډېر عدد د جمع په حالت کې وي نو موږ چې کوم زړه ته وي او اول هماغه جمع کوو، بیا ورپسې بل عدد سره جمع کوو، یا درې واړه په یو ځای جمع کوو چې دې ته په جمع کې اتحادي خاصیت وایي. دریم خاصیت دی توزیعي خاصیت. توزیعي خاصیت توزیعي خاصیت که چېرې موږ سره جمع او ضرب دواړه په راغلي وي په یو سوال کې، لکه A قوس کې B جمع C. کله چې د یو عدد او قوس ترمنځ علامه نه هغه د ضربي. اوس دلته موږ سره A جمع B جمع C، یعنی A ضرب حالت کې دی، د B جمع C دا دواړه قوس کې دي، یعنی د دواړو سره د ضرب حالت کې دی. اوس موږ کولی شو چې اول دا خپلو کې جمع کړو، بیا یې دې سره ضرب کړو. اوس یې مثال کې واضح کوو، لکه 2 ضربې 3 جمع 4. اوس اول موږ داسې کوو، ساده طریقې باندې حل کوو. 2 خپله لیکو، دا دواړه جمع کوو. 3 جمع 4 مساوي 2. 2 ضربې 2 مساوي 14. او موږ داسې هم کولی شو چې بېل بېل یې ضرب کړو، بیا یې جمع کړو. لکه 2 ضربې 3 6 جمع 2 ضربې 3 جمع 2 ضربې 4 مساوي کېږي 2 ضربې 3 6 جمع 2 4 8 مساوي 14. بیا هم په جواب کې فرق رانغی. اوس راځو د څلورم خاصیت یا بې تاثیره عنصر. بې تاثیره عنصر خاصیت. بې تاثیره عنصر یا خنثی عنصر په جمع او منفي کې، په جمع او تفریق کې خنثی عنصر یو دی، او په جمع او تفریق کې خنثی عنصر 0 دی، او په ضرب او تقسیم کې خنثی عنصر یو دی. لکه څنګه که A سره 0 جمع شي مساوي کېږي A. که A هر عدد وي او 0 سره جمع شي مساوي کېږي A، نو موږ داسې ویلی شو که 0 هر عدد سره جمع شي جواب یې هماغه عدد دی. لکه 3 جمع 0 مساوي 3. 2 جمع 0 مساوي 2. 11 جمع 0 مساوي 11. 0 چې ورسره جمع شي هېڅ شی هم چې ورسره جمع نه شي نو بېرته هماغه عدد لاسته راځي. لکه 11 جمع 0 یعنی 11 سره څه جمع نه شو، بېرته هماغه 11 لاسته راځي. پنځم خاصیت دی معکوس عنصر خاصیت. معکوس عنصر خاصیت. معکوس عنصر لکه که موږ سره یو عدد دي A مثبت A، بېرته همدغه A راواخلو. که دلته علامه مثبت وي هلته یې منفي کړو، او که دلته منفي هلته یې مثبت کړو، دې ته معکوس عنصر وایي. لکه موږ سره دی و، د و معکوس عنصر و سره علامه چې کله نه وي، که هر عدد سره چې کله علامه نه وي علامه مثبت وي مخې له. اوس موږ سره دی دلته و، د و معکوس عنصر به موږ څنګه پیدا کړو؟ بېرته همدغه ولیکو، دلته علامه مثبت ده نو دلته منفي ورکوو. که دلته منفي ووایي موږ سره د منفي و معکوس عنصر مثبت و دی، صرف به علامه فرق کوي او نور به عدد هماغه عدد دي. بل مثال لکه مثبت 14 منفي 14 مساوي کېږي 0. د معکوس عنصر د جمع حاصل به 0 وي.
مثبت 14 او منفي 14 چې جمع شي صفر کېږي، یا مثبت 40 منفي 40 د مثبت 40 معکوس عنصر منفي 40 د مساوي صفر، یا منفي 40 مثبت 40 د منفي 40 معکوس عنصر مثبت 40 د مساوي صفر. اوس راځو د تفریق یا سبټریکشن عملیې ته. تفریق په لغت کې کمولو ته یا په اصطلاح کې د دوه کمیتونو ترمنځ فرق پیدا کولو ته تفریق وایي. لکه دي 40 او 10. 40 نه چې 10 منفي شي څومره پاتې کېږي، یعنی د 40 او 10 ترمنځ فرق څومره دی. اوس راځو 40 خپله لیکو، اول عدد چې څه یي هغه بله لیکو پورته لیکو، او دویم عدد د جمع په شان 21 خانه 21 سره لیکو او لسیز سره 10 لاندې لیکو منفي 0 منفي 0 0 څلور منفي 3 1، یعنی د 10 او 40 ترمنځ فرق لس دی. اوس راځو نور مثالونه پکې حل کوو. 10 منفي 15 10 پورته لیکو او 15 ښکته لیکو منفي کوو. دا هم د ښي خوا څخه چپې خوا ته راځي. 21 د 21 څخه کم کا، لسیز د لسیز څخه 0 منفي 15 0 نه منفي 15 نه کمیږي، نو د 3 نه 0 لا یو واحد قرض ورکوو. چې کله دلته موږ قرض ورکوو هغې نه یو کمیږي، اوس دلته 3 نه دلته 2 پاتې شو، خو لیکلي به 3 او دلته موږ یو واړو، دا یو دلته چې راځي لس تیریږي، نو موږ دلته یو واړو، دلته به اوس چې منفي کوو نو لسونه به یې منفي کوو. 10 منفي 15 مساوي 15، دلته پاتې شو 2 2 منفي 2 0، یعنی 10 او 15 ترمنځ فرق چې کوم دی 15 دی. اوس راځو یو غټ مثال حل کوو، لکه 9999 منفي 800. 9999 خپله ولیکو موږ، 8000 چې کوم دی 21 د رقم دی 21 رقم لاندې لیکو، لسیز د لسیز او سلیز د سلیز، زریز رقم نشته نو زریز خالی پرېږدو. منفي ښي لاس څخه چپ لاس طرف له راځو، 21 د 21 څخه کم او لسیز لسیز څخه سلیز سلیز څخه او زریز نشته نو زریز بیا خپله به ښکته کوو. 9 نه چې 0 لاړ شي 9 9 نه چې 0 لاړ شي 9 9 نه چې 8 لاړ شي 1 او 9 نه چې 0 عدد چې نه دلته هغه صفري، نو 9 نه چې 0 لاړ شي 9 9199. اوس راځو په منفي کې خاصیتونه ګورو چې کوم خاصیتونه پکې صدق کوي کوم نه کوي. بیا راځو اول موږ سره و تبدیلي خاصیت. تبدیلي خاصیت په منفي کې صدق نه کوي. لکه و منفي 3 مساوي کېږي و منفي 3 4، خو که 3 د وزې ته راولو و 3 ته، نو 3 منفي و مساوي کېږي منفي 4، نو 4 مساوي نه دی د منفي 4 سره، نو تبدیلي خاصیت په منفي کې صدق نه کوي. دویم دی موږ سره اتحادي خاصیت. اتحادي خاصیت کچیر ته موږ سره ډیر عادت د منفي په حالت کې وي، لکه 3 منفي 15 منفي 2. اوس راځو دا ګورو چې اتحادي خاصیت پکې صدق کوي که نه. اول راځو دا دواړه اتحاد کې نیسو، یعنی دا دواړه اول منفي کوو خپلو کې، بیا یې منفي کوو. 3 منفي 15 مساوي کېږي منفي 2 او منفي 2 مساوي کېږي منفي 4. اوس راځو دا دواړه اتحاد کې نیسو، 3 منفي 15 منفي 2 مساوي کېږي، دا دواړه موږ اتحاد کې ونیول، منفي 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 او 15 2 و، نو منفي و چې 3 نه چې منفي ولاړ شي مساوي کېږي منفي 4 څخه. نو څنګه چې تاسو لیدل چې اتحادي خاصیت پکې هم صدق کوي په منفي کې. اوس راځو دریم توزیعي خاصیت ته.
توزیعي خاصیت. که چېرته ډېر عدد د ضرب څو عدد د ضرب او منفي دواړو عملیو لاندې وي نو موږ پکې توزیعي خاصیت استعمالولی شو. اوس راځو 3 ضرب 7 منفي 4. موږ کولی شو چې اول دا خپلو کې ضرب کو او بیا یې عملیه وکړو، یا اول دا منفي کو بیا یې د 3 سره ضرب کو. لکه 3 ضرب 7 منفي 4 3 3 3 9. اوس بیل بیلې ضرب کوو او بیا یې منفي کوو. 3 ضرب 7 3 و 21 منفي 3 4 12. 21 نه چې 12 لاړ شي 9 پاتې کېږي. نو توزیعي خاصیت هم په منفي کې صدق کوي. څلورم دی موږ سره بې تاثیره عنصر خاصیت. بې تاثیره عنصر بې تاثیره عنصر ما مخکې وویل چې په جمع او منفي کې 0 دی او په ضرب او تقسیم کې 1 دی. یعنی a منفي 0 مساوي کېږي a، و منفي 0 مساوي کېږي و. هر عدد نه چې 0 منفي شي بیرته جواب یې هماغه عدد کېږي. 14 منفي 0 مساوي کېږي 14. ضرب په لغت کې وهلو ته یا په اصطلاح کې د مساوي اعدادو د جمع لنډې طریقې ته ضرب وایي. د ضرب علامه دا ده. لکه څرنګه چې موږ وویل چې د مساوي اعدادو جمع لنډې طریقې ته ضرب وایي، نو موږ یو مثال کې دا واضح کوو. لکه 4 جمع 4 جمع 4. 4 مساوي دی 4 سره او مساوي دی 4 سره. نو 4 3 ځل تکرار شوی، 3 لیکو، علامه د ضرب لیکو او بیا 4 لیکو. نو 3 ضرب 4 مساوي کېږي 12 او 4 جمع 4 8 8 جمع 4 12. نو د دواړو جواب مساوي شو. نو ځکه موږ تاسو وایو چې د مساوي عددونو د ضرب جمع لاندې طریقې ته ضرب وایي. اوس راځو ضرب 15. 40 لومړی عدد پورته لیکو، دویم عدد ښکته لاندې پورته لیکو، ضرب علامه لیکو. اوس به دا ضرب کوو څنګه؟ 15 به د 4 سره اول ضرب کوو. 15 4 15 4 شل. شلو کې ما مخکې وویل چې یویز رقم لاندې لیکل کېږي او د لسیز رقم پورته ځي حاصل ته. نو 0 لاندې راغی، 2 حاصل ته لاړل. اوس به همدا 15 د 2 سره بیا ضرب کوي. 15 2 لس او 2 12 یو سلو شل. یعنی 40 ضرب 15 مساوي کېږي یو سلو شل. بل مثال حل کوو. 40 ضرب شل. 40 ضرب شل لومړی عدد په خپله لیکو پورته، دویم عدد ښکته، یویز رقم یویز لاندې او لسیز رقم لسیز. اوس یې ضرب کوو. اول به د یویز رقم د ښکتني عدد د یویز رقم د پورتني عدد د ټولو رقمونو سره ضرب کوو. یعنی 0 ضرب 0 مساوي 0، 0 ضرب 4 مساوي 0. 0 چې د هر عدد سره ضرب شي مساوي کېږي د 0 سره. اوس راځو دلته یوه خانه پرېږدو، یا ورله کراس لګو یا یې 0 لګو او یا بلکل ځای خالي پرېږدو، مخکې ځو. دلته د دې حاصل ضرب به دلته لیکو. 2 ضرب 0 مساوي کېږي 0. 2 ضرب 4 مساوي کېږي 8. یعنی اوس به دا جمع کوو. 0 جمع دلته چې عدد نه یا به هغه 0 وي. 0 جمع 0 0. یا به دلته 0 وي یا به کراس وي او یا به دا ځای خالي. نو 0 جمع 0 مساوي 0، 0 جمع 0 مساوي 0 او دلته عدد نشته، نو 0 جمع 8 مساوي کېږي 8. یعنی 40 ضرب شل مساوي کېږي 800. بل عدد له راځو 1200 ضرب 80. لومړی عدد پورته ولیکئ، دویم عدد ښکته ولیکئ. ضرب یویز رقم د ټولو سره اول ضرب کوي. 0 ضرب 0 0 0 ضرب 0 0 0 ضرب 2 0 0 ضرب 1 0. اوس
چې صفر سره یعنی یویز رقم سره ټول ضرب شو اوس یې د لسیز رقم سره ضرب کړئ. خو د لسیز رقم څخه ضرب کولو نه مخکې به تاسو دلته یا صفر لګوئ یا به کراس لګوئ او یا به دا ځای خالي پرېږدئ او مخکې به دی. شپږ ضرب صفر صفر، شپږ ضرب صفر صفر، شپږ دوه دولس، دوه دلته یو حاصل، شپږ یو شپږ او یو اووه. دا اوس جمع کوي. صفر جمع صفر مساوي صفر، صفر جمع صفر مساوي صفر، صفر جمع صفر مساوي صفر، صفر جمع دوه مساوي کېږي دوه او صفر جمع اووه مساوي اووه. یعنی یویز لسیز سلیز زریز لس زریز دوه اویا زره. 1200 ضرب شپېته مساوي کېږي دوه اویا زره. په ضرب کې هم تبدیلی خاصیت صدق کوي. تبدیلی خاصیت لکه 3 ضرب لس مساوي کېږي 10 او لس ضرب 3 مساوي کېږي 10. تبدیلی خاصیت پکې صرف کوي. اتحادی خاصیت چې ډېر عدد د ضرب حالت کې وي نو موږ کولی شو چې هر یو زړه ته یو هغه ضرب کړو بیا ورپسې نور ضرب کړو. اتحادی خاصیت لکه که چیرې موږ سره ډېر اعداد د ضرب په حالت کې وي نو موږ بیا پکې دا خاصیت کارولی شو. لکه 10 ضرب 40 ضرب لس. زه کولی شم چې اول دا دواړه ضرب کړم بیا یې لسو سره ضرب کړم، یا اول دا دواړه ضرب کړم بیا یې 10 سره ضرب کړم. اول زه د سره راځم 10 ضرب 40 ضرب لس. زه اول 10 او 40 ضرب کوم بیا یې لسو سره ضرب کوم. 10 او 40 چې ضرب کړو صفر ضرب صفر 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 ضرب 3 صفر څلور صفر صفر څلور 3 12 1200 ضرب لس. نو 1200 ضرب لس مساوي کېږي 12000. اوس راځم اول دا مساوي کېږي 12000 شو. دا اوس زه دا دواړه اول نیسم 10 ضرب 40 ضرب لس. اول زه لس او 40 ضرب کوم بیا د 10 سره ضرب کوم. نو لس او 40 چې ضرب شي 400 ضرب 10 400 ضرب 10 صفر ضرب صفر 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 ضرب صفر 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 ضرب 4 صفر 3 ضرب صفر صفر 3 ضرب صفر صفر 3 ضرب 4 12 صفر صفر جمع صفر 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 جمع صفر صفر 2 1 2000. نو 2000 مساوي دی د 2000. نو اتحادی خاصیت په ضرب کې هم صدق کوي. اوس راځو دریم خاصیت توزیع خاصیت ته. توزیع خاصیت په جمع منفي او ضرب کې ټولو کې یو شان دی. نو اسې به یو مثال حل کو مخکې تکرار شوی. لکه 3 ضرب 3 منفي 2. مونږ کولی شو چې اول دا دواړه خپلو کې منفي کو بیا دې سره ضرب کو، یا اول بیل ضرب کو بیا منفي کو. نو 3 3 9 منفي 3 2 شپږ 3 منفي شپږ 9 منفي شپږ مساوي کېږي 3. یا 3 دا خپلو کې منفي کوم زه اول 3 ضرب 3 منفي 2 یو 3 یو 3. نو دا توزیع خاصیت په جمع منفي او ضرب کې یو شان دی. څلورم بې تاثیر عنصر. بې تاثیر عنصر په ضرب او تقسیم کې یو دی، په جمع او منفي کې صفر دی. دلته راځو اوس A ضرب یو مساوي کېږي A، یعنی 3 ضرب یو مساوي کېږي 3، 4 ضرب یو مساوي کېږي 4، 100 ضرب یو مساوي کېږي 100 او داسې نور. یعنی که یو عدد په یو کې ضرب شي نو جواب هماغه عدد دی. پنځم معکوس عنصر په ضرب او تقسیم کې نشته، په جمع او منفي کې دي صرف.
ویش په لغت کې ویشلو ته وایي، په اصطلاح کې د ضرب معکوسې عملیې ته ویش وایي. په ضرب کې موږ سره یو عدد څو چنده غټېدو، خو په تقسیم کې موږ سره یو عدد څو چنده ورکوټه کېږي. اوس راځو په یو مثال کې واضح کوو. لکه 80 د تقسیم علامه داسې ده. نو 80 تقسیم 2 مساوي څه؟ د دې لپاره چې موږ د تقسیم عملیه اجرا کوو، د دې علامې څخه کار اخلو. 80 دننه لیکو او 2 پورته خوا څخه پورته خوا ته بهر لیکو 2. اوس دلته 2 یو رقمي عدد دی، نو په 80 کې به هم موږ د چپې خوا څخه یو رقم واخلو. اوس دلته و راغی، و کې څو ځل 2 شامل دی، و کې 3 ځل 2 شامل دی، یعنې 2 ضرب 3 مساوي کېږي 6. دلته به کم خیر دی، خو زیاتېږي به هم نه، او که مساوي راغی نو هغه بهتره خبره ده. اوس 2 ته په 3 کې ضرب ورکړو، دا کېږي 6. 6 منفي 6 دلته اوس منفي عملیه اجرا کېږي. 6 مساوي کېږي 1. اوس 1 په 2 نه تقسیمېږي، نو دا 0 ورته هم ښکته کوو او خوا کې کوو. دې نه 2 رقمي عدد جوړ شو. اوس ګورو دا 10 شو. 10 کې څو ځل 2 شامل دی؟ 2 ضرب 15 مساوي کېږي 10. نو 15 کې ضرب ورکړو، خوا ته یې لیکو. 15 2 10 مساوي کېږي، دا به منفي کړو. 0 نه چې 0 لاړ شي 0، 1 نه چې 0 لاړ شي 1 نه چې 1 لاړ شي 0. بل مثال ګورو. 310 تقسیم 10. 310 دننه لیکو او 10 پورته خوا بهر لیکو. اوس په دا 2 رقمي عدد دی، دلته هم 2 رقمه غوره کوو. په 310 کې څو ځل 10 شامل دی؟ یو ځل شامل دی، ځکه چې که په 10 ته 2 کې ضرب ورکړو 40 کېږي، او که 10 ته 1 کې ضرب ورکړو 10 کېږي. نو کم خیر، خو چې زیات دی نشي، نو په 1 کې ضرب ورکړو. چې په 1 کې ضرب ورکړو به دلته لاندې خوا ته لیکو. اوس به دا په دواړو کې ضرب کړو، 1 په 10 کې 10. اوس منفي کو. 3 منفي 0 مساوي 3. 3 منفي 2 مساوي 1. 14. 14 کې 10 نه دی شامل، نو 0 اوس ښکته کوو. دا شو 110. 110 کې څو ځل 10 شامل دی؟ 10 ضرب 6 مساوي کېږي 110، او 10 ضرب 1 مساوي کېږي 10 ضرب 1 مساوي کېږي 140. نو 140 ته زیاتېږي 110 اخلو، 6 کې ضرب ورکړو. کوم عدد کې ضرب ورکړو او ورپسې دلته لیکو. نو 6 ضرب 10 مساوي کېږي 110. نو 0 نه چې 0 لاړ شي 0، 3 نه چې 2 لاړ شي 1، او 1 نه چې 1 لاړ شي 0. 10 پاتې شو. 10 کې 10 نه دی شامل، نو سوال جواب موږ سره راغی 14. نو 310 تقسیم 10 مساوي کېږي 14. عنصر څخه د تاثیر عنصر د ویش یو دی، یعنی A تقسیم 1 مساوي کېږي A، لکه 3 تقسیم 1 مساوي 3، یا 14 تقسیم 1 مساوي 14. تاسو کولی شئ که تاسو نه پرونی ویډیو تیری په یوټیوب یا فیسبوک کې وګورئ. دا ویډیو هم لایک، شیر او زموږ چینل سبسکرایب، پیج مو لایک کړئ. ډیره مننه.